چې ماشوم په کور کې جاروګانې کوم یاره باده خانه لاله څنګه چې دې زه پډاګر وکړې پړې دې داسې پډاګر وکړه خدای پاکه اوس په وچه ځمکه تلوفونه خورم نن پتا ایسن نه دي شوي ته زما خیرو والي خدای دې خیر کړه ستا د اخیرې هم ستا په شان بدرنګ خیر تباه کړه د پشکال میلو وی تا ما ته پشکال میلو وي او مې ویل درته ولې څه به وکړي وی کور ته به مې اواز وکړم خورې وایي نره کور ته مې قربان ته تا کولاله ته وګوره خورې زما ته د پشکال میلو وي څه تا زما ورور ته د پشکال میلو ویلو نو څه وکړمه اوس دته زه د ربړ چینده ووایم څه ته وګوره خورې دې مې بیا بېعزتي کوي زه به د ده خوښه شم وایم مخکې مې ډېره خوښه وي نو که دا د پشکال چینجې دې کور کې نه وې تېره کړې نن به زه تا له داسې سزا درکوم چې ته به یې یاد ساتې او ستا سزا دا ده چې ته چېرته ځې دی به تا سري زه دې دننه بوځم دا کارغانې نو لکتۍ ګورې دننه نه بوځم دی به اوس تا سري دا سزا ماته نه منظور نه بالکل نه نه کارغانې به کوي نو ته په خپله خوښه ملاوېږي ټیک ته چې دا نه کوې دی به د کور کار کوې لوښي به وینځي ټولو به هغه کړکۍ به پخوې ونې به جارو کوې جامې به وینځي ټول کور صفې به کوې د لوښي وینځلو په ټول صابون دې ځان له راسره ایستلی ماته منظوره ده Gallo de bango, the love machine. Gallo make it come, you make me head spin. When me see you walking on the street, me tell ya, you got the name, girl, me must spell. ټول ورځ به ته کیر راکاږې که نه د خېټې غم بم کې وږې شوی یم په دنیا کې د ټولو نه کم عقل ځناور کم یو دی خر او هغه تی ولې چې په تا کې مکل نشته او په خر کې مکل نشته و کم عقل ځناوره زه نقشه جوړوم چې څنګه بغلا کوو او څنګه به پیسې راغونډو سرندې لورې سرندې لورې زه ډېره ستړې شوم ماله لږې چای پخې کا ترورې ته چېرته تللې وې چې ته ستړې شوې بچې زه ګلناز کره تللی وم د هغې چیلۍ روکوه شکر ده د خدای چې د هغې چیلۍ میلاو شوه بیا زه نورخان چاچا کره لاړم د هغه نسې بیمار و شکر ده د خدای چې د هغه نسې روغ شو نو بیا زه زیارت ته لاړم هلته مې ځان ته دوا وکړه چې خدای پاک دې موږ ته خیر راپېښ کړي او رښتیا هغه ملګرې مې بیماره وه بس بس ترورې اوس د دې کلي د خوب بدو اپریشن مه کوه اوهو بچې ما خو لا د نیم کلي کیسه هم نه وه پوره کړې او ته بیا را شروع شوې ترورې ته په دې غون کلي کې په بي بي سي نوم مشهور یې او اوس د ځان نه جیو ټیشن مه جوړوه اوهو تا ته خپله نه ده پته ستا نوم سرنده دی او د سرندې په شان کې او لکه د ماشي په شان بنګ بنګ کې ترورې نو زه را دې کوره چېرته لاړه شمه چې کله ستا واده وشي نو لاړه شه د اکبر باچا مشري وه تنور ته کېناستم التنور سور دی او دا خیر د دې کلي خلکو ته مشورې ورکوم څنګه څه خبرې ورکوم السلام علیکم مشوره خان صاحب وعلیکم السلام په خیر علي څنګه مو پېښو که ځوانان
ځوانانو ځوانانو زه خو ټیک یم خو دا خو نیمګړی پاتې شوی دا خو نیم ځوان دی بله مدعا بیان کا مدعا دا ده چې زه د خپلې اوس د ده په وړاندې درته څنګه ووایم سالکه تا خواشه هسې اخواشه ما ته مې خور وي چې دې چېرته وي هلته به ورسره حاضر وي وګوره که نه مشوره خان ماما لکه د ګمچوس را پورې نښتی اوس راله دا مشوره راکوي چې د ده نه ځان څنګه خلاص کړم یو شل ډزې وله خلاص کړه ویشتی به مې وی خو د پانسۍ نه یېرېږم وایم که دا پانسي پکې نه وی نو دی مې پانسي کولو دی خو د تش له ډز نه یېرېږي وی زه به مې خور ته ویم چې دا لالا مې نه دی سمه بلا ده بلا وایم کاش چې زه بلا وې نو ستا دا هډوکي و ما کرپولی وې او د کاوي په ځای مې ورپسې ستا دا وینه سکله دوه لاچانې مې پکې اچولی هلکه ته دې ما ته پرېږده پرېږده ویم ټول عمر له ستا شو مبارک دې شه داسې نه خبرې ته یې راته پرېږده دی خو بیمار دی زه بیمار یم او که نه سترګې دې حلوي ودرېږه زه دوی در کوم دا واخله وخورم لاله وایم که د ټوپک ګولۍ وی که نه نو ما به درته ویلی چې په دې سینې وخوره دا ګولۍ دا کوم جراثیم دي ډیزیز دي در کې خدای خبر کم یو وخوره وخورم لاله وخوره که نه نو مشوره خان صاحب دا خو د مړ کېدو په ځای په ګډا شو ته له ما د زارو ګولۍ نه د ګډا ګولۍ ورکه دی به اوس 40 ګنټې ګډېږي ته اوس خپله مسله ماته وایه مشوره خان ماما خپل حال به درته څه ووایم زما ښځه ده هر وخت راسره جګړې کوي عزت مې نه کوي اوس ته رانه څه مشوره راکړه چې زه څه وکړم بل واده وکړه بل واده او علاج یې هم دا دی هله مشوره خان ماما دا خو دومره په ارام وي چې بیا واده وکړه نه دا جینکۍ ولې د ونو د پاڼو په شان په ونو کې ځوړند دي څه که ښځه په ځان مینول غواړي نو بل واده وکړه ګنې نو ښځه پرېږده یاره مشوره خان صاحب دا ښځه پرېښودل خو بېغیرتي ده دا دویم واده صحیح دی دا اسلامي هم دی او غیرت هم دی څه داسې خبره هم پکې نشته وه په دې به سوچ وکړم Gallo de bango del machine. السلام علیکم یار هغه دوبۍ ته چې خلک هستئ جی هغه دفتر کوم دی جی عمده ځای دی زه دا خپل زوی دوبۍ ته استول غواړم چا سره ملاو شم ښه حاجي د خپل سیټ ته وښو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیف حالک کیف حالک مرحبا مرحبا شیتبا یا لکه زه خو په دې اړه پوه نه شوم چې د عربي صاحب څه وایي تاسو ته سلام وکړو او ستاسو نه د حال تپوس وکړو د حال تپوس نه کوي خو دا زوی راته بار واستوي مرحبا مرحبا دوبه تزیا پیسہ روڑیا جاز لزیا مرحبا 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 څومره پیسې به لګي چې څومره ډېریا نو خوند کویا پیسہ روڑیا ما سره خو 2 لک روپۍ دي سره 2 لکیا د خر لکیا که پیسیا نه نه پیسې دي د خر به لګی سکے او صحیح صحیح خر خو ما سره شته چې پیسې در سره نو بیا خو دنه راځي راځي
یعنی خدای او رسول ته وګوره دا ګډا بنده کا زما قانون ته خو دا خپله کاروي اوس بنده کا هغه ډېر خوند کوي ته راځه یو پیغه درته ووایم شرم دې خدای ستا مبارکه کړي ما مه شرموه او په ټول کلي کې دې وشرمولم بس کا مخکې شه مخکې چې نن ګډېږم دنیا ټوله ګډېږي نه هر کا په ټول کلي کې دې وشرمولم دا اوس وګورئ دا اوس غمونه ویني یا درکا ما راشه دا شرم مې نه راوړی دی دیوه مخکې شه مخکې شه درکا مخکې شه وای په دې لالا مې څه چلو شو دته چا ډم خیره کړې ده ته ګډا دوره کې راغلی ته ګډا دوره خورې دا لالا مې را سره ګډ کا ډېر خوند کوي راځه میدان ته نه نه رکې دا خیرات دې خدای هم ستا نصیب د چا چې څه حقي حقدار ته وررسي زه اوس ورځه فرمان ده هله څه چلو کا چې دا ګډې بند شي خفه کېږي خو به نه خفه کېږم وهی بخوی نو زما مطلب دی چې دمکړي چوکاو پسې رالم او ښه جوخ به یې وام ته دم کړي چوکه سمېږي او که نه ښه شابه زر کوه چې دې سم شي ځینې شرمېږم بېلا موږ شرمئ د جومات مخې ته خو ګډېدو اوې د طلا ماما په حجره کې هم دوه پیره والي دي نن به دې دومره ډبوم دومره چې د ټول عمر غوسه به در باندې وباسم او اوس دا ګانه وایه چې راشه دلبره اسمان یې ګډوي میدان یې ګډوي وایي مه کوه لږ سم یې ووایه چې دا دم بې اثر وکړي دی خو مغه رنګې ګډېږي سم یې ووهه نور یې ووهه ظالمه دا ګډا خو تا له شغل دی موږ به دې ستړي کړو ګډېږه مړه رخصه وایي دا نه سمېږي ته چا ډېر کلک دم خیره کړې ده دفتر بند دی بیا چېرته لاړو زه هم بابا کس نه ګورې پیسې ورکړې موږ هم زړې زړې ته نه ګورو خو پیسې ورکوو زما په خیال په ګډګپانو واورېدو سرندې لوري دا چېرته روانې جنګ لازم جنګ لا چا پسې جنګ له روانې خپل قسمت پسې دوکهانا تا ماته دونه وي چې ته څه کار کې کمال دی زما د نوم تپوسم کې او زما د کار تپوسم کې خو نوم سره د کار څه تعلق دی تا ته پته نشته ډېر ګهره تعلق دی نه نن به ماته وایې چې ته څه کار کې ښه د نوابانو به څه کاري نواب او ته ولې ونه زما نیکه د سوات نوابو او زما مور د چترال د نواب لور وه لور او زما پلار خو د نوابانو نواب دی ښه نو زما رشته به اوس نوابانو کره کېږي بیا خو زم نواب یم او که نه मजे कवा जिने चर्चे कवा जिने मजे कवा
कवाज नहीं चर्चे कवाज नहीं सानिध निष्ठ दे बमसरा ईरान हाँ ये शाहजाद गेद पाकिस्तान ये शाहजाद गेद पाकिस्तान वस्तुरु की जोरायम पगमय मरणायम जपखाइस के मन ले टोल जहान यम शाहजाद गेद पाकिस्तान ये शाहजाद गेद पाकिस्तान ये शाहजाद गेद पाकिस्तान دا बाज खलको से जकल नाकला ए कुलिया दगा सिरा जकल नाकला दा बाज खलको से जकल नाकला ए कुलिया दगा सिरा जकल नाकला ए कुलिया दगा सिरा जकल नाकला कुल खंदा दे कमाली दा नाजो अदा दे मिसाली दा ए कुल खंदा दे कमाली दा नाजो अदा दे मिसाली दा दसड़ी के कोर में दे पता बांध बदान आहा ये शाहजाद गेद पाकिस्तान ये शाहजाद गेद पाकिस्तान सुके मलंडवा दान दाने शान खवा दसल्फ सुके मलंडवा दान दाने शान खवा दान दाने शान खवा राशजिता दौर बल गुल क्रम नंद खुशाल यो फसल क्रम राशजिता दौर बल गुल क्रम नंद खुशाल यो फसल क्रम पल जवानी बक्रम पता बंदे कुर्बान यम शाहजाद गेद पाकिस्तान ये शाहजाद गेद पाकिस्तान ये शाहजाद गेद पाकिस्तान मखदरना कभी शुगली करी तो हर मैन पस हम लिखड़ी यम पखुलो के सरदारा सुना उड़म समदवारा दिया शकान बता पुखल दर पर हैरान आहा ये शाहजाद गेद पाकिस्तान ये शाहजाद गेद पाकिस्तान मजे कवाज नहीं चर्चे कवाज नहीं सानिध निष्ठ दे बमसरा ईरान हाँ ये शाहजाद गेद पाकिस्तान ये शाहजाद गेद पाकिस्तान या अल्लाह जब हमें पाकी कतरा न वाले नन को देर पमूड की खैर को दे ना असी माये स्ता पशान खदज या चाहिए कना खब खुदे वाली यार खदज असी माये चस्सो हुसन दे दर दा पूजा इला सिला दा कला खटी पदी वाजी चा खटा वइश او دا وخته دا ته چې په برښو دا ښکاری د بيسو په نور باندې درپري سسو دا په ځکه پاسه لکه نه خدای مو کدا ستا تر ما دا خو زما یو دوست هغه خپل خلی ته ویلي زه چې ستا صفات کومه کنه هغه داسې کومه چې خپل مخ څنګه پوزه سری شونډې او چې زی لکه د زرکې غوندې تګ دا ستا صفت دی زه دومره ښکلې ووایه چې یې دلته تحقیقم
خپلوانو په حکم ښه شربت دله راوړم ووایه که نه جناب نه هغه شربت پرېږده هسې تا سره مې یو خبره کوله هسې ما خپلو کې یو ګوره تا سره په کور کې څوک بل څوک شته هم نه دي دله کار ته یوازې ستړي شي که نه نو که تا ماله د بل واده اجازت راکړو نو لږ صبر وکړه زلدیه زه تا د اجازتنامه راوړم وای زاره داسې ښه ده پکار ده په ژوند کې که نه خدای دې داسې ښځه وایم هر چا له دې خو جارو نه واغسته ستا لکه ګورې جاروکۍ دې ګورې دې څه شو ته راشه زه تا ته د دویم مادو اجازت کړم ته درېیم مادو اجازت هم درله کوم ته لږ راشه کور ته الا زما موټر سایکل وای ضرور دا خو غله دي زما نن به لږ روپۍ والې دي شکر دې خدایا چې په خېټه دې موړ کړي مشوره خان ماما چل دی لکه دا تا ماله څنګه مشوره راکړې وه زه خو چې کور ته لاړم نو د خور مطلب زما ښځې ما پسې جاړو راواغسته نه نو زه به نه جارو کسې زما مطلب دی تا ښځې ته د دویم واده وویل څه په جارو کې یې ډېره تجربه ده نه ستاسې خیال هل به مې ورته نه ویل زما ښځه نه ده نه نو چې ښځې ته د دویم واده وی نو دا به دې هلي جارو خو څه ټوپک در پسې راوانوي ټوپک څه لالا ته په درېیم واده کې ما ته خو په ګډا کې روپۍ نه وه لګېدلې وبي خبره خو وبي غلی شه دا وګوره که نه مشوره خان ماما اوس د دې څه تیم د خندا شومې بس د دې علاج خو ما سره یو ګولی ده توتي ګولۍ خوري تا د ګولۍ نه خو د ټوپک ګولۍ ما لکله د غیرت په مر خو به مړ شمه تا دا ګولۍ خو ما شرموي ستا علاج ما سره شته غیرتي دا واخله ځوانه او په منځ یې نیم که و مشوره خان ماما دی به زه څه په من نیمو دی خو خدای نیم کړی دی دا سره وګوره د نوم په ځای لګېدلی دی اپر پورشن خو خالي دی چې زما په مشورو عمل نه کوې که نه نو بیا د ده په خپله څه سوچ وکړه و مشوره خان ماما د دې علاج ما سره شته چې په شات عمري نو په تورې سره وجنم ته لږ ګوره ښه ګارې ډېرې دي ما خو 500 درکولې خو دا زرګون دی زرګونو ګوره 1 او 3 صفرونه دي لالا دا واده به کله لږه ټینګړه پکې واچوه بیا بمباري شروع ده په دې بمبارۍ کې لا ته څنګه بچې وای مړ شو دا د ورځې په اسمان کې ستوري څومره ډېر دي دا د سپوږمۍ د لاسه راښکاره شو ولې که تا زه برابرم ستا په لاسه خو ما ورو ویشتلو نه ما ته ګوره دا سره د کور نه میدان جنګ ولې جوړ کړی چې دویم ماده کې زه نن دا خو د لوښو بمباري ده چې د بمونو بمباري در مان وکړم واه 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 دا درېیم واده لا څوک کوي درېیم او دی خو لا د لومړي واده قابل نه دی نو ولې دا تا چې ما ته ویل دویم واده کوم ما ته چې دویم واده کوم ونه مړي تا به خوب لیدلی ته خو هم ګډوډ خوبونه یې ته وګوره واده خانم ته ته رښتیا وې ته دویم واده نه کوې ونه مړي دا ته په دې پارټ کې ته نه ښه ته دا چې ته لالیپاپ شابه 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 دا ته نه چاوي زه دویم واده کوم هسې ریلی
راځه गाना ختم شو فلش بیک نه واپس راځه کما یو د پم کم تکینا زه درته وایم چه خوسه کتر د چینو په بوره کې شربت هم ساس کی کنه نو ته واده خو بزه کوم دوکخانه تا پلان سره د واده خبره وکړه خبره مې کړې وه خو هغه ونه منله دوکخانه نه مني نو اخر ولې نه مني نو اوس پس کیږي دا خو زم پریشان یم چې اوس به څه کېږي نو ګینه زما ستا واده اوس نه کیږي ولې به نه کېږي خو لږ سوچ ته خو مې پرېږده که نه سوچ وکړه که نه سوچ مې وکړو د هغه وخت را دې خوا که زه لکه بهر روان یم اوس راځمه زه راځمه ډېر بدماشي جینۍ چیړي نه جی جینۍ نه چیړو پیغله چیړو پیغله او زه ورته صرف په مینه ګورم زلفې د تورې شونډې د سي او د پیغلې د مزي ټینګړه کې ټنګ اوهو څومره روانه لیکان دي ځوانې جینکۍ چیړي ما ته هلک وویل خولې ته دې ګوره دا ته هلک ویلې ما ته ویلې ما ته زه مړه دې ټوپۍ ته دې وکړه دې ټوپۍ کې دې ډز کومه ګورې هلکه ډز ونه کې ما ته ویلې ها ما ته وویل دا خو ما پته ولګي چې تا ته ویلي او که ما ته ویلي په میدان به څه چل دی چې داسې پروت دی او دا بوتاړ دی ولې وران نیولی بابا په دې کور کې څوک دي یو تی یو زیم درېمګړی نشته درېمګړی که ته هغه لېشنکې چټاکې یادې که نه نو دې کور کې درانه درېمګړی نه که اوهو بابا زه د هغې خبره نه کوم چې هغه نه یادې نو بیا څوک یادې بابا زه ویم چې ته واده وکړه سکه مور نه صحیح میرانه خو به وي که نه زه واده وکړم دا ته څه وې او نه په دې عمر کې او ما نه څوک ټینګ راکړه بابا په دې کلي کې د جنکو څه کمې ته یو ځل د دې کور نه ووځه که نه ټولې جنکۍ او ته ښایسته یې ځوان یې سمارټ یې ښه طاقتور انسان یې بلکل د بدر منیر په شان یې او دا څه دی ته بیا ګوره بچې دغه دی ورغم بچې سرندې لوري ولې خفه یې ترورې یو مسله ده خو څه خدا چې دې خلکولی شي ښه ووایه څه مسله ده د دوکهان پلار زما او د دوکهان د رښتینې انکار وکړو انکار یې وکړو ولې پته نشته
خو بي سي بابو ته زما مسله حل کړه. زه څه کولی شم بچې؟ غوږ را دې نه نه لورې دا زه نشم کولی. ټیک ده بچې ستا لپاره به یو کم نو. سبحان الله څومره ښکلې ښځه خدای راکړه. ما به وویل چې زما دا واده ولې لیټ کېږي، ولې زما واده نه کېږي. خو هغه خدای ته زما په قسمت کې لیکلي دي ځکه رښتیا وې؟ دې غریبي ته څه پته ده. ما ته خو همدا یو ډایلاګ یاد دی، هر یوې ته یې ویل. تاسو څه وویلې؟ نه نه ما خو څه نه دي ویلي. خو ما ته خو څه محسوس شو چې تاسو څه وویلې. سرې کړې مضمون یې رانه خبره راوویسته. تاسو ضرور څه وویلې. ورته پرېږده مړې دا خبرې، چېرته د خوشحالۍ خبرې کوه، چېرته د مینې خبرې کوه. واقعي شو مصر؟ او کنه وې هلکه زوی مې رښتیا ویلي چې په پاړی کې او په شکل کې بدرمنیر ماما ته تللی. واده کې سونه مونه خو به نه غواړي. خبابا نو دا خبره ده. نو بچې په خپله خو دې راته ویلو چې چېرته پېغله وګوره واده ورسره وکړه او زما مور یې ترې جوړه کړه. بس ما ځان له پېغله وکړه ته کومه وګوره تنکۍ پېغله ده. زه به خپله ترور تاله در نه کړم. ولې بچې؟ ته زما رشته دوکه خان سره کې چې زه تاله خپله ترور در کړم. څه وکړمه د دې جینه رشته د خپل زوی دوکه خان سره وکړمه. واو 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 ستا د اونه قربان ما ته منظوره ده. ښه زه وایم چې دا دواړه ودونه دې په یو ورځ وشي نو ښه خبره ده. بس دا هم خبره ده. ښه بچې ده واده اعلان وکړه زمونږ څلورو واړه واده دی د خیره سره. ولې خاندې کښ 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 چمچه کېږي ده.
پتا پس بدحالیم ملال زدی منوالیم جنې پتا پس بدحالیم ملال زدی منوالیم ما د پخپلو تور زلفو کې رانغاړه هاي 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 رازا 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 غاړه پغاړه رازا 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 غاړه پغاړه زما آشنا زدی پننګ یما ولاړه رازا 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 غاړه پغاړه رازا 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 غاړه پغاړه राशा पहर से तिले बलका लेवने गुल में दूर बलका राशा पहर से तिले बलका लेवने गुल में दूर बलका दमिने ज्वम बतेरा उचरता पछाड़ा हाय 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 राजा 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 गाड़ा बगाड़ा मगदे टांगा ज़ल्फ़े दिवागे वाय वाय खुमारू स्तरगो दे पोचवानी बले माँ सीना में तख्सल fi balagte zama jana na rasha uka bi khubuna ला सुना जग्गा गाड़ा राका वाय वाय जद काबल लता पसेरा गले माँ ta bad gaड़ी ta विज़गे कम उस बिना गाड़ा बाद यार कर जमा सुमरा नाज़क को नाज़वल दे बदन दे सुमरा नाज़क को नाज़वल दे बदन दे उनकले पता बांधे मयंदे उनकले पता बांधे मयंदे उनकले पता बांधे मयंदे उनकले पता बांधे मयंदे दस्ता द मिनी दाम के गिरा ये मदख पला सरा तेरा दस्ता द मिनी दाम के गिरा ये मदख पला सरा तेरा हस कुर्बान बकम लता खुसु गाड़ा राजा 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 गाड़ा बगाड़ा राजा 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 गाड़ा बगाड़ा تګلاله د پختون خوایې تملاله د پختون خوایې إذا شربانو تيسف خاني زدر خاني تا آدم خاني د زړه دنیا مې دا پتا پسې وی جاړه هاي 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 رازا 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 غاړه بغاړه زما آشنا زدي پننګ یما ولاړه رازا 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 غاړه بغاړه رازا 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 غاړه بغاړه ها ته به ما کله خپل کور ته بوځې زه به تر کومه خپل پلار کره ناست یم ما ته وګوره بس دا کور د لخرې دلته اوسه ولې زه به ستا کور ته نه ځم ما ته وګوره دا هغه کور په ځای خو یم چې کور ته لاړه شي نو ښه به وي څه یا خدایه پاکه بو به دې زما یاره یو ورځ به دې بوځم او نن خو به زه د پسې ځم او د ده کور به ضرور معلوموم Therapie. Yo गिलास ऊपर आना
सौदागर अरे तू दर्द सके हाँ دا مانه نه راوستي قسم په خدای باندې خبرې په خپل راغلی دا زما دلته پراتلو ته څه تکلیف دی؟ تکلیف پراته نه چې اول دی په خاون قبضه وا اوس هغه په کور قبضه کې چې خاون یو دی نو کور هم یو دی دا سره یوازې کور نه دی زمان په کیسه ده څه ته زمان په کور کې څه غواړې او سبا مې وکي زه به تا باندې پر سیدل مخ مات کړم زه به ستا نه چې تپوزه ماته کم پکلارو دیګن وای یو بل ته لاسونه نسی مال ولې مات کړ ما ته وګوره ته دې دلته پر دوه باندې څنګه کړه بس ټیک ته اوس په دې کور کې او زه به درته خپل پلان کړم بوزم راځه راځه رښتیا ته چېرته روانه شو باندې ته نه ستا خو کور دی ته راځه ښه شابه هلو دا به دې څه چالو شو نظر شي زبستا لارو تګورما رادشي اجل خدا دلارو لكني نظر شي اولي مشوره خان ماما تو خو د غم سندري وې خیر خدای د غم سندري بنوم زه د چا په عشق لیونی شم لیونی د عشق دا جرأت چې تی لیونی کې د دې عمر کې واسم سړی لیونی ته پرېږده دا خبرې خو دا مشوره راکړه چې زه هغې دپاره څه وکړم اخیر مشوره خان ستا نوم دی او ته ما نه مشوره اخلي ما ته وګوره زما د هغه مشورې څوک شو هغه راته ووایه نه تا له مشوره نه درکوم اول به ته ما له مشوره راکړې زه به خدای خو یې د هغه جینۍ کور تباه کړي چې په تا مین نه جي زه پې مینم زه ته ګوره د خلکو پرسنل خبرې مه اورته ښه ما ته وګوره ستا له مشوره در کوم دا مینې دا عشق دا دومره په اسانه نه میلاوي ته داسې کار وکړه چې رښتیا هم دا توله دې تېره کړه او له دې نه کار واله دا مشوره ده شاباش زبردسته مشوره یې راکړه د لرګونو د توري نه تښتېدلي او د غیرت نه مخ پاچا او که راځي چې خور ته ټول همونه ووایي السلام علیکم سخر بابا څوک یې وې واه واه شو سخر بابا زوم دی مزوم زوم زما خو 21 لوڼه دي ته د کمې لور مې خاوند دی بچې ستا په نمبرو باندې ولا نومونه ایښي دي نو ما ته خو یې پته نشته سخر بابا خو زما په خیال 18 ده 18 نمبر ها ایوانو نو دا څوک دی سخر بابا دا مې وښی دی ها نو دا ستا وښی دی او چې ستا وښی شو زما زوی شو او زما خو زوی نشته نه نه سخر بابا دا زما د بلې ښځې ورور دی ها نو تا لکه دویم واده م کړی دی واسخر بابا دوه نه
درې اوس خو د خیره څلورمې پسې ګرځم. ها ته لا څلورم وادم کې څلورمې ته زه پرېږدم هلکه نه لکه د لورم لیونی ده دام لیونی دی ډس کوي تخته. تاسو هم لیوني دې کې هوډو کارتوس نشته زما خدای دې تباه کا څوک داسې پخلا راځي خانان داسې راځي د دې جنکې چیړئ ها د ځوانانو علاج ما سره شته دا ټوپک اته غلی شه دې ما ته پرېږده
خبر اوري ځوانان داسې تستی خدیب تباہ کا اوف سبا پوری تیګه ده جنګ بندي ده پوه شوې ته منځره ټیک شو یک کار کا پستور کوینه ها نو لکه ته ما سره واده کولو تیار یې او ولی نه زه تیار یم نه نو تا د پلار نه اجازه اخیستې دی که نه او ما بابا سره خبره کړې ده ها نو بس بیا خو د واده د شپې چې د زلمي څه ډایلاګونه خو ما ټول ته ویلي دي اوس دې ته څه ووایم خو زه خیر خدای راوستې ده ښه شوه چې زما ستا واده وشو په دې واده زه خو ډېر خوشحاله یم ته هم خوشحاله یې که نه خو د خیر دوه درې ورځې پس به یې زړه وچي خفه به جی نه هېڅ هم نه زما مطلب دی چې ته به هم ډېره خوشحاله یې ډېره به خوشحاله یم مشهور خان او ټوپک خانه بار راوځئ کټم مې دې په خدای وي چې نن به زه تاسو نه د هر یو ظلم حساب اخلمه چېرته لکه د منګکانو په سړو کې پټ شوي بار راوځئ ټوپک خانو بندوق خانو ټوپک خانو مشهور خانه ټول راوځئ دا ټول کلی ځان سره اچھا نواب خانه دومره چغې مه وهه او دا راته ووایه چې خبره څه ده چې دومره ټوپونه وې په دنیا کې ټوله جګړه په څه شي شوې وه په ښځه باندې نه دا زموږ جګړه وه په ښځه باندې ده زه اوس پوه شوم چې ته دومره خو سره راغلې نو نن به ما له ژوندی نه ځې خدیب تباہ کا اوف الیا دې ته خو دا ختم نشته چې موږ ولې جګړه کوو خو ستا په سر باندې جګړه کوو که نه زما لپاره خو ته لیلا یې او نه رښتیا زه خو بدر منیر یم او زما لپاره یاسمین خان یې خیلی ښه که دا تا دپاره یاسمین خان ده نو زه هم بیا دربخت یم زما دپاره دا سریا خان ده او زما دپاره سوریتا خان ده غلی سئ دا څه نه کېږي دا جګړه دا څه نه ختمېږي ته لږه د دې مخې نه لرې کړه او نن به زه تاسو سره د ټوپک په ژبه خبرې کوم ټیک شئ خو دا خلکه دا ډز به داسې کوي لکه دا داسې جذب کو لاس راکړه یاسمین خانې زما ورور زما د تره زوی زما د ماما زوی دې خوا راشه زما د نیکه پسې نه په خپل راته مه پرېږدئ د نن نه پس موږ خپل ورور صحیح ده زه تاسو کې مشر یم حق زما دی وایي موږ یې خپلو کې موږ یې خپلو کې یو مثال کړو بس موږ ته منظوره ده نن نه پس دا زمونږ ورنده شو او ته زمونږ ورور چې دا ښه په دې خبره باندې چېرته
سري مبارك بدأت تريد دينك تنبل وهينا خلك تعرف أنا بوعدنا بهدينا بدأت تريد دينك تنبل وهينا خلك تعرف أنا بوعدنا بهدينا لن تكنا قلتلو ما غدا موتر تحين كاردي وكوكا أنت سيكاردو كنيرورا استاذ دي وعدي بخش عليك رادتي الإلاج وصدقها المناقب الوعدة لا تكسكين شاندي ما بتقولك رواشب تاعك ما بتعطيك تا خو ما ته ویلو چې زما واده نه ده شوی. تا خو ما سره په دوکه واده وکړو. ستا خو پهله هم دوه ښځې دي. شکر دی چې څلورمې ورته پته نشته. ګوره ما تا سره په دوکه واده نه دی کړی ښه تا ما سره په دوکه واده کړی. تا ما ته د واده نه مخکې ویلي وو چې ستا پلار ټوپک په لاس ګرځي ها ټوپک پوکه نه والله چې تو به درپسې پوکه ګرځوم ستا مخکې ښځې وي او بیا زما لور سره واده وکړم نه نسخر بابا ستا خو مخکې لوڼه وې که نه تا ما له ولې لور راکوله څه دا ته څه ګنې وړې وې چې ټوپک دې ولیدو نو تا نه مو وار خطا شو وار پار بران نه خطا ستر بابا ته خو ټول رپې ګوتې دې م رپي او ګوتې دې په ماشم دي که ماشه درنه لږه خطا شوه ګوته دې پې ورله نو مونږ دوړه یې وګورې ها تو ماله دا پیغور راکې چې زه بوډا یم اخوا شاته لورې چوله مې نه ته بوډا چا ویلي دي شاه زلمیه ها اوس په لاره رالې چې داسې ګلونه دوړې که نه زما د طرف نه اجازت دی لس دولس وادونه وکړه ګوره د څلورو ودونو اجازت خو په اسلام کې شته نو ته ولې خفه کېږي څلور خو دیو کې خیر دی خو پنځمه به نه کې زما مازه خراب دي زه چې پخېږم تاله راځي مور مانوس نه بوله ټول جهیز ځان سره پتیلې کې راوړو راځي 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 تا موږ چېرته راوستو کور ته مې راوستې که نه څه کور ته خو مې نه بوتلې او سرندې دا خو زموږ کور دی کور نه کبارخانه ده کبارخانه نه ده ډیران دی ولې ته نه ډیرانې لورې دا د زموږ کور ډیران ښکاري دا پوزه راته راشم کوې چپ زه په دې کور کې یو منټ هم نه اوسېږم تا خو وایي چې زما نیکه د چترال نواب دی پلار مې د پېښور نواب دی ما تا ته کله دروغ ویلي دي زما نیکه په چترال کې پیدا شوی و د هغه نوم نواب و زما پلار په سوات کې پیدا شوی و د هغه نوم هم نواب و بابا ستا نوم څه دی نواب دی که نه بچې د شکل نه نه ښکارم خو په نوم نواب یم شک دې پرېږدي په تا او ستا په دې نوابۍ موږ خو په دې کور کې یو لازم نه اوسېږو بس ټیک ته مو اوسېږه که نه داسې کار به وکړي چې چېرته دغه مهاجرو کیمپ ته به لاړ شي متاثرینو کې ځان دغه کې تمبو کې اوسېږئ ځئ ګوره سرندې دا ډیران دی که کباړخانه دې نه به جنت تاسو جوړوئ بچې جنت به دې وروسته جوړ اول دې لږ صفا کړي ګنده دی که نه او ته راځه چې موږ لږ سودا مودا دغه لږ وباسو دا راشه که نه کنجوسه دا دې مور ته ورشه
دواره چاره پرېښوه د مالک ماشومان مونږ کره څه کوي څه کوي دا ټول ستا بچي دي دا ټول زما دي دا څونه دي په خپله شماره دا د مالک د ماشومان څومره ډېر راغلي دي خو دا ښځه دا زما ړومبنۍ ښځه ده څه دا ستا بچي او ستا ښځه مې واده ګله زما نه مخکې دې مې واده کړی دی ستا نه مخکې ستا نه بس مې یو ته خیال دی څه ته به یو واده بل هم کې یو د خدای په فضل سره څلور مې کړي پنځم به کوم اوسه شکر دی خدایه چې دا خوب و پنځمه ښځه کول خو څه والله که د پنځمې سوچ هم وکړمه دا بچي دا ښځې دوی خو ما تربې کي خدایه ته مې وبخې ښه کباړخانې ته دراتلو بی بی سی به په یوازې زما شوق نو ته خو هم دې بوډا پسند به کېدې که نه ستا د لاسه دې مصیبت کین ختم دا کم د چترال شهزاده دی دا پلار یې پرېږده دې زوی ته وګوره زوی وی چې زه د نواب نسیم او د نواب زوی دا نواب دې شکل ته کتلي دي ای زما خاوند ته څه مه وایه تا خپل خاوند ته کتلي دي دا نوابان داسې څه دا زما خاوند ته بدرنګ وي د خپل شکل در کتلي او د خاوند د شکل ته سم رېګمال دا کې سړیتوب نشته د مشرانو سره د خبرو کول زه ستا ترور یم ترور یا داسې خبره ونه کې نو ته به څه وکړې زه به تا نه ویښته وباسم زه به تا نه کمرۍ خرې شم چپ بچې داسې کار دی چې زموږ نوره ګزاره ګرانه ده داسې کار وکړې چې په دې کور کې به دیوال دی اخوا تاسو دې خوا مونږ یو ځای نه شو اوسېدی دا څه وی بابا دا د دې ښځې نه تپوس وکړه هغه غریبه راګیره کړې ده اوس ور په مرض ورکوي بابا هغه پوهې که کنه کله وی ویښته تې نو باسم کله وی ژبه تې نو باسم کله به هغه وکم کله به دا وکم زما خیال دی مازغې خراب دي لږی پوهې که کنه څه دماغ یې خراب دی دماغ ستا خراب دی دماغ ستا د دې ښځې خراب دی او دا پوهې که ګورې والله چې په دې کونټۍ ور دا سر مات کړم ته به ما نه سر ماتې ته خو مشر یې تا داسې ویلی شم خو زه به د دې بوډۍ ښځې له سر مات کړم ته خو ما ته راجوخته شه چې خوښه دې شم راشه
غواړه زبتا تا تا د خدایا غواړم زبتا تا تا د خدایا غواړم آی 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 تا نزار زار زار تا نزار زار زار تا نزار زار زار تا نزار زار زار هو هو لرا لا 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 هو هو لرا لا 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 هو هو ها ها هو هو ها ها सदनास का तकड़ी लेला सदा जर की लकड़ी लेला सदनास का तकड़ी लेला सदा जर की लकड़ी लेला पवला मड़बम की पकवरान मड़बम की शालेलान मड़बम की वसखी मड़बम की Just feeling Partai mama ina stad mini livanium Khumar khumar zwanai ta di walla chis feeling Dakhbal livani mini wafana badi gwanam Tuma ta khudaya ghwada Tuma ta khudaya ghwada Tuma ta khudaya ghwada Tuma ta khudaya ghwada Zubata ta 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 khudaya ghwadam Zubata ta 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 khudaya ghwadam Ay 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 Tana zar 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 Tana zar 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 Tana zar 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 Tana zar 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 Tana bazar kam tore starge srla sona Grane yar stayma Zasta dil rubayma Rasha bakhanda Dakhal daranjo tur mein nazar mate de janana خایز دلی باندې کړم پردې ګرځم لا ځانا Dakhal daranjo tur mein nazar mate de janana خایز دلی باندې کړم پردې ګرځم لا ځانا زمالي باندې سوق دی نور تا چانا بدي غړم ما ته خدایا غواړه ما ته خدایا غواړه ما ته خدایا غواړه ما ته خدایا غواړه زبتا تا تا ته خدایا غواړم زبتا تا تا ته خدایا غواړم آی 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 Tana zar 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 Tana zar 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 Tana zar 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 Tana zar 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 The gul zadi khushbu tu mohabbat ya ma janana تاننګ یا ما پښتو یا ما غیرت یا ما جانانا The gul zadi khushbu tu mohabbat ya ma janana تاننګ یا ما پښتو یا ما غیرت یا ما جانانا چې دواړه د یو بل شو زه خدا د خدای غواړم ته ما ته خدایا غواړه 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 زبتا تا تا ته خدایا غواړم زبتا تا تا ته خدایا غواړم آی 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 Tana zar 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 Tana zar 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 Tana zar 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 Tana zar zar zar
لاړه ما پکې لګولې پکې شي پکې چا وړه واده خانه ته خوبونه کې او پکې د نغلو یوړو نو یوړو یا خدای پاک نو اوس چېرته لاړ شم په کور کې د ښځو نه تنګ یم او باغ کلي کې د غلو نه تنګ یم چې دا ما نه پکې چا پټ کړو ولې خفه یاره مشوره خان ماما څه درته ووایم ما اورېدلي وو چې نارینه واده وکړي او ښځه وکړي نو قسمت یې بدل شي ما خو څومره ودونه وکړه زموږ خو قسمت په کېدو په ځای نور خراب یوه بله مشوره راکړم هغې سره به د قسمت بدل شي مشوره خان ماما چې د بل واده مشوره رانه کړي د دې نه علاوه چې څه مې ووایه نه د واده درته نه وایم هوټونو ته ودرېږه هوټونو ته ما پکه مړې هوټونو ته ودرېږه که زه هوټونو ته ودرېږم زه په تقریب کې خلکو ته څه وایم څه دی د خلکو صفت کوه صفت ټوله دنیا به وي زما د کلي مشرانو کشرانو تاسو ته پته ده چې الیکشن ناروان دی او مونږ ډېرو خلکو له وټونه ورکړو خو به الیکشن نه پس مونږ له چانس نه نکلي دې ځل الیکشن ته مونږ خپل یو خوږ دوست او خپل کلیوال خپل ملګری واده خان راوښی دی انشاءالله تعالی تاسو نه امید کوم چې تاسو به واده خان ډېر اکثریت سره کامیابوئ او زمونږ سترګې به تاسو کوئ واده خان به مونږ له انشاءالله هر قسم خدمت ته شپه ورځ تیار ولاړ مشرانو کشرانو الیکشن ته ډیر امیدواران ولاړ دي خو په هغې کې نه ډر بې باک او بې داغه ماضي والا یو کس دی یو او هغه دی واده خان او زما تاسو ټولو ته یو عرض دی چې خپل قیمتي ووټ واده خان له ورکوئ ولې چې د واده خان دروازې 40 غنټې تاسو ته کولو دي زما وروڼو زه اوس واده خان صاحب ته خواست کوم چې پر سټیج ته تشریف راوړي او تاسو ته د خپلو خیالاتو اظهار وکړي واده خان صاحب زما د کلي خوږو ملګرو مشرانو او کشرانو زه واده خان په دې واده باندې الیکشن ته ودرېدم چې دې کلي حالات ډېر خراب دي خاص طور د دې کلي د زنانو اوس تاسو به وایئ چې هغه څنګه نو په دې کلي کې نه د جینکو لپاره سکول شته نه هسپتال شته نه کالج شته نه یونیورسټي شته او نه د دستکارۍ سره سکول شته نو زما تاسو سره دا لوز دی چې هر کله ما الیکشن وګټلو نو زه به په دې کلي کې د زنانو لپاره سکول جوړوم کالج به جوړوم د دستکارۍ سکول به جوړوم د زنانو لپاره به بېل زنانه هسپتال جوړوم وایم تر دې پورې به زنانو له زه کار کوم کله چې په دې کلي کې باران وشي نو دې کلي دا کوڅې ټولې کچه دي زنانه پکې تینګدکونه خوري راوخوري غریبانانې یا پرتې په فرش باندې په لاندې په ځمکه نو زه به دې کلي دا ټولې کوڅې پخوم د خیره د زنانو لپاره به زه دا دې کلي کې هر قسمه سهولت جوړوم دین او پارکونه جوړوم دا وګورئ په پېښور ښار کې پرده باغ شته زمونږ په دې کلي کې د زنانو لپاره یو پارک نشته دی زه به زنانو له یو پارک هم سازوم په هغې کې به ځانګړګانې وي هغه کښتۍ به مې چې بله بله ځیر سي هغه کښتۍ به پکې ډله کړم او زه به د زنانو لپاره دومره کار وکړم چې انشاءالله ټولې به خوشحاله وي دا هر څه به زنانو لپاره کوم بېغم اوسئ ښه ده وروڼو ستاسو د راجمع کېدلو ډېره ډېره مننه اوس به ستاسو نه اجازت غواړم ولې چې زما یو بل ځای کې جلسه ده هغه د زنانو جلسه ده او هغه لږه ستاسو نه زیاته ضروري ده نو بس تاسو هم خواره شئ موږ هم لاړو د خدای په امان د خدای
زه نه تاوېږم را تاوېږم ښځې په دې خېټه کې مې کولمې تاوېږي را تاوېږي تو ګوره ستا غرور ته تر اوسه پورې ما نه د الیکشن د نتیجې څه خبر راونړو روغړی کنه په تاسو نه وخت دی هغه دی راځه راځه ولوخیا یا الله خیر څنګه چلو شو ما وګټله او که مې بېله د ښځو په پولیس سټېشن دې وګټله لالا او د سړو په پولیس سټېشن دې وبېلله د ښځو په پولیس سټېشن مې وګټله نه نو ولې دا سړي سړو ووټ را نه کړو یاره لالا خو تا به چې چېرته هم جلسه کول او تقریر به دې کوو نو د ښځو صفت به دې کوو ښځو ووټ در کړو او د سړو به تا ذکر هم نه کوو نو زه کېدله ووټ در نه کړو او نه دا 2.5 نارینه چې زما قرضدار یو هغې ولې ووټ را نه کړو لالا هغې هم درنه په دغو خبرو خفه وو که نه څه دې خبرو هغې هم خفه دي د دې دا جرأت زما قرضدار دي او زما په خبرو دې خفه کېږي دې به درله زه برابر کړم چې دې ما له ووټ څنګه نه دی راکړی دا دی پسې ورغلم وروړې دې هغه سړو پسې ور نه راغلو دې هغه نورو ښځو پسې ورغلو څه نورو ښځو پسې لاړ دا دی زه ورپسې لاړم اوس کښېنه حوصله وکړه دا وخت نه دی په محبت او په جنگ کې هر څه جایز دي ها نو په مینه او په جنګ کې هر څه جایز دي لږ خود رهیه کنه چې زه تا ته وښیم چې په مینه او په جنګ کې هر څه جایز دي ولې خفې خپه په دې مه وره چا واده خان کور ته نه راځي خپل کور ته نه ګوري ښځې ته نه ګوري نورو سپېرو پسې ګرځي حیرانه په دې یم چې څه به کېږي چا راغلی راشه دې ټوټې ټوټې شما درته ویې چې دغه څه غواړي چې پر هسې جالي سره په دې واده کړی وو که بس کم زه به هم در سره خوشحاله وم چې دې ولې کور ته نه راځي تباه مړې زما یو خبره مازغوله راغله دې خوا راشي دې ته د پښتنو د زور پته ولګي Hello, how are you? ښه انګریز دی خو دا خیر ما له انګریزي راځي مې زده کړې ده ګورې not responding at the moment please try later وګوره دې ته انګریزي وایي ښه ډاکټر صاحب ته خو ته موبایل خبرې کوې ما له پښتو راځي او نو شاباشي په انګریزانو کې هم پښتانه پیدا شو پرین پښتونه اوکې بیا به مې لاړ شو Let's go. Put 'em up, put 'em up. Put 'em up, put 'em up. Dangerous. Put 'em up, put 'em up. 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 Put 'em up. دا وړوکی انګریز په ده مې شک و دا خو بلکل زما د هغوی په شان دی زمانه خیر دی یو خیر به دې په انګریزانو کې وي که نه یو نیم خاندان هغه دی یو نیم خاندان کېناستل او پاسېدل خو څه چې د چت نه ټوپ هم ووهې که نه نو بیا به دې نه معاف کوم په مینه او په جنگ کې هر څه جایز دي انګریزي یو مې خبره اوري دا راته وایي چې ستا کور چېرته دی تا خو لیدلی دی که نه څه ما کله لیدلی د دې مطلب دا دی چې تا لندن لیدلی لندن ما په خوب کې مې نه لیدلی زما لندن کې څه کار دی خو نه رښتیا اوس مې کار پیدا شو وش ته ښه کار پیدا شو اوس جي
دا اول هر وخت به تا ویلې چې په کور کې ناست یم چې ته پارک ته مې نه بوځي سیل له مې نه بوځي مارکیټ ته مې نه بوځي دا دې را مې وستې پارک ته اوس په دې ګرمۍ کې ته څه کوې توبه Let's go, put 'em up, put 'em up. ما ته وګوره داسې کار وکړه چې ته دغه د پټال ځان ښه زه تا له یخ اسکریم راوړم یا د یخ بوتل راوړم ښه دغه ځان Let's go, put 'em up, put 'em up. Put 'em up, put 'em up. Dangerous. Put 'em up, put 'em up. Put 'em up, put 'em up. Put 'em up, put 'em up. ته لږ دلته ودرېږه زوړ انګرېزه خفه نه شي ښه تاله کاوه راوړم Let's go, put 'em up, put 'em up. Oh, how are you? بس جی په ګرمۍ کې یو Oh no, ګرمي خو دلته ډېره زیاته ده. او خارجي دلته ډېره زیاته ګرمي ده خو تاسو غم نه کوئ که تاسو حکم کوئ نو د یو 15-16 پکې دله دلته راغوښتی شم دا اول سبب دا ته د ټال نه ولې راپاڅېدې ها دا څوک ده دا هارشه دا دې خور ده خور ده زه به اوس دې ته وښیم چې دا زما خور ده او که څه ده دا یخه راشه که خدای دې غر کا که خدای دې غر کا دا ته زه تا پسې ګرځېدم ما ویل چې کم ځینو کې ته دې له چکرې ورکړې دلته خوشحاله ګرځې او زه دې په کور کې کېنولې ما نو صحیح کومه که نه ګوره د ښځې یا کوري او یا ګوري ته دلته پارکونو کې څه کوې او دې جامو ته وګوره درکړه یو ټنګ ما نه ولې سوځي زما نوم ولې علي شیشه کې په ما باندې سترګې مه روږه ستا سترګې به له نوم باسم چا ته وې ها پرېږدې جګړې مه کوې و د خدای د وخوري پرېږدې دې هغه تا ولاړو تاسې په جګړه کې او هغه د مخکې سپکې کې راځئ چې ورپسې ورشو یا الله خیر کړي الله ما ته وګورئ ما له خوا لاړ شي ګورئ ما ځان پورې ګمونې تړلي ما له خوا ودرېږئ اول تاسو وایئ دا تاسو ولې را په منډه یې د دې بلاګانو د لاسه ولې بلاګانو دا غریبانانو ولې را په منډه کړي ها را په منډه کړي زه خو یم چې دې دوام له سرونه مات کړم زما او ترور سره دوکه کړې ده غلیشه دا مشاهده یې سمه کړه دا سپی در پیسې باسم ګورې ویې والګه یو پړک زما طرفه اسې به پړک راکوي د ما سره په دوکه واده کړي چې مونږ نوابان یو مونږ مالدار یو پلار یې خیر غواړي او دې غلاګانې کوي چې دې ته زما په خانه کاروبار چوکو تمبا شاته خو دې ته مونږ پاتې راوړو ته غلي دې تنې ته دې وګوره مړه دومره ښکلی ځوانې چېرته حلاله مزدوري به دې کولې زیله مې د غلاګانې کوې او نه نو تا به ورته خپل حیثیت ښودلی وای چې زه غریب یم وایي پلار مې غریب دی موږ سره دومره څه نشته نو بس صحیح خبره وه ټاکه به نه وکړي د نواب لور ده خو بس یو شان به وایي که نه او مه ټیټاو سر کاکا مه ټیټاو سر چلا دا کوکه ویولم نو تا هم دا خپل ځای نه پوهېږو ګوره کاکا دا کارونه مه کوئ دا درو خلکو ته ولې وایي پلار دا پردی لوڼه یې دا څه لا خرابوي رښتیا وایي اسم پکې نشته وروره اوس ودرېږه چې دې خپل ویر ته راتاو شم ما دا ټوپک دس خو نه کوي خو نن ترې لږه لوړی جوړوندې ملا ته یې دله نیسمه دا تاسو خو بل راغستی په منډو ماله ته ارشته که په ټول کلي کې په شرمونه ما دا دویم واده کول درېیم واده کول څلورم واده کول دا خو په اسلام کې هم جایزه ده او دې کې د ښځې داسې اجازت هم ضروري نه دی نو که ما وکړل نو څه دنډه را پرېوتو خبردار درته په پلو غوږونو سره وړوړ که په یو کور کې لکه د خوند اوسېدی شئ نو ټیک ده یعنې والله چې په دې زیم فارغ ومه اوزګار یې زما طرف صحیح ده مړې شوئ څه ودهانا نن ته بس تبا مونږ لکه د خیاندو ژوند تېرو ته چې څنګه وې هغه رنګ یې مونږ ستا په مرضی ژوند تېرو Very good.
وایا خانه زما خروغ وشو خپلې کورنۍ سره اوس تاسو څه خیال دی روغه کوئ او که نه نن نه بس به زه خپل خاوند سره جنګ نه کوم دې چې څنګه وایي زه به هغه شان ژوند تېروم او موږ به په خوشحالو ژوند تېرو دوکه خانه ما معاف کا نن نه پس په تنبو کې موسیږي نو زه به تا سره خوشحاله یم وکه مکلی مونږ په تنبو کې نو اوسېږو ولې چې تنبوره اساسي مونږ به خپلې کور کې اوسېږو ټیک ده ویری ګډ تاسو په خوشحالۍ ژوند تېروئ اوس پاتې شو دا دوه مشران بسم الله کاکا دا والا ټوپک ما ته وګوره ستاسو اوس دا وروڼه نه دي چې چړې چاقوان ګرځوئ ټوپک او تمانچې ګرځوئ ستاسو اوس د الله الله کول ورځې دي زمونږ کورونه خوا باد شو من خو به د خیر اوس په خوشحالۍ ژوند تېرو او تاسو ته هم دا دعا کوو چې خدای باقي عمر په خوشحالۍ کې تېر کړه امین ثم امین تا خو به نو اوس دلي ته پرېږدي او نه د اګرې ته پرېږدي ته به دا یې چلو کې دواړه وروڼه به لاړ شي جومات کې به کښېنئ سپینې ګیرې به پرېږدئ الله الله به کوئ ځان ته هم دواګانې کوئ موږ ته هم دواګانې کوئ او دې ټولو ته هم دواګانې کوئ که نه